د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز شریف د ژمي تر پیل مخکې له هند سره د آب و هوا یا اقلیمي ډیپلوماسۍ پیلولو غوښتنه کړې ده. نوموړي دا خبره د اکتوبر پر 9 په لاهور کې د اقلیمي چارو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. په هند کې کروندګر د مني د فصلونو تر لونو او ریبلو وروسته په پټیو کې اور بلوي چې د بوټو پاتې شوني وسوځوي. د هغه اور لوګی او د یخې هوا له وجې پیدا شوې لړه یو ځای کیږي چې ورته په انګلیسي کې سموګ ویل کیږي. بعد هغه لوګجنه لړه بیا د پولې هغې خواته پاکستان ته لیږدوي. همدا لامل دی چې مریم نواز شریف له هند سره د اقلیمي چارو په اړه د ډیپلوماسۍ پر ارزښت ټینګار وکړ. دا وایي د هند په پنجاب کې چې کروندګر په پټیو کې د فصلونو پاتې شوني وسوځوي نو بعد یې لوګی له پولې دې خواته لیږدوي. نو موږ باید له هغوی سره خبره وکړو. دې ته د آب و هوا ډیپلوماسي ویل کیږي. نو له هند سره باید خبره وکړو. موږ چې کوم اقدامات دلته کوو هغوی یې باید هلته وکړي چې د دواړو خواو ولسونه له دې مشکلاتو وژغورو. تر اوسه معلومه نه ده چې هند به د پنجاب د اعلی وزیر وړاندیز ته څه ځواب ووایي او آیا د پاکستان چارواکو په دې اړه له نوي دلي سره رابطه کړې ده او که نه. خو د دواړو هیوادونو تعلقات له یوې مودې راهیسې خراب دي او په 2019 زیږیز کال کې چې هند تر خپل واک لاندې د کشمیر حیثیت بدل کړ نو د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک تعلقات لا پسې خراب شول. په پټیو کې د اور بلولو له کبله پیدا شوې لوګجنه لړه په ژمي کې د هند په پلازمینه نوي دلي او د پنجاب په مرکز لاهور کې هوا خورا ککړوي او دواړه ښارونه د سیمې له تر ټولو آلوده ځایونو څخه بلل کیږي. رویټرز اژانس د 2023 زیږیز کال یو څېړنیز راپورټ پر اساس وایي چې په جنوبي اسیا کې د هوا زیاتېدونکې ککړتیا د هر کس طبیعي یا قدرتي عمر تر 15 کلونو پورې کمولی شي.